دلته په هرات کې د الوتونکو مرغانو او ژوو د پلور بازار دی. د الوتونکو مرغانو ساتنې ته د خلکو لیوالتیا د دې بازار د غوړېدو لامل شوې ده. محمد داود په هرات کې د الوتونکو مرغانو یو پخوانی پلورونکی دی. وایي څه باندې 20 کلونه کېږي چې په دې برخه کې فعالیت لري او دغه ورځې د تیر په پرتله په دغه ولایت کې د الوتونکو مرغانو د پلور بازار غوړېدلی دی. وضعیت بازارم خدا رو شکر بد نیه. مثال از این بیشتر پرنده که هستین جمعی قنری بیشتر به حساب از این خرید فروش از این نسبت به دیگه اونا زیاده. به خونام جوجه کشی میشه، به دیگه کشورها مثال از این همین جوجه کشی میشه. یک بخش تجارت وندیه. دیگه حساب کرک داریم، کرک فرمی داریم، کفتر هم همینطور کمیشی میخرم، فیلمرغ میخرم، دیگه خرگوش میخرم. خوبه بازارا شکر خوبه. پلورونکي او پیریدونکي ټینګار کوي چې د الوتونکو مرغانو بیې د هغوی ډولونو او د کمیابۍ کچې پورې توپیر لري. ځینې هم وایي چې د الوتونکو مرغانو ساتنې ته ډېره لیوالتیا لري. قناری سر خونه زده تانتاق بشین میخونه آدم مزده میده سرویسه کنه بشین خوبه بریدیم کردن شوق خیلی خوبه. ورته مهال پلورونکي وایي د هرات بازار کې ځینې الوتونکي مرغان له 1000 افغانیو تر 4000 افغانیو بیې لري.